ملګرو واقعا چې ډیره جالبه ویډیو مې درته راوړې ده که په دري ژبه نه پوهیږئ هیڅ ستونزه نشته زه یې درته ترجمه کوم ویډیو اول ګورو. جمع‌آوری کمک از شهروندان افغانستان مقیم لندن چی کار کرده میتونین؟ خب شما بحث به انحراف میکشانید لطفا بالای اصل موضوع صحبت بکنید. اشرف غنی مگم نگفته بود که او احمد ولی مسعود ما شما مردم یا به زور شمشیر یا به زور مردم یا به زور خارجی از این کشور خارج می‌سازیم. همین سیلاب های یکی هم از طرف طالبان از کانال خوشتپه ما باید یک مقدار استراتژیک و کلان بیاندازیم به لحاظ قرآن. جنسای نسل کشی علیه مردم شمال افغانستان توسط افغان ملتی ها توسط گروه تروریستی د دې شادولانه خبریال پوښتنه کوي چې د افغانستان په شمال کې چې کوم سیلابونه راغلي دي تاسو خو په لندن کې یاست د لندن میشتو افغانانو نه د مرستې په راټولولو کې تاسو څه مرسته کولی شئ؟ شادوله په ځواب کې ورته وایي آیا ته خبر نه یې اشرف غني اخطار ورکړی و چې ای احمد ولی مسعوده زه به تاسو ورکوم که د تورې په زور وي یا د خلکو په زور وي او یا هم د خارجیانو په زور وي دا په شمال کې چې کوم سیلابونه راغلي دا ټول د اسلامي امارت پلان دی دا د قشتپې کانال د همدې لپاره جوړ کړی دی چې هلته اوبه جمع شي او بیا د شمال په خلکو باندې سیلاب راشي وایي دا د افغانستان د خلکو لپاره د نسل کشي یو پلان دی و زه دې تیاران یم چې د کوم چینل رانیولی هسې موم نیم افغانستان خبریالان شو یو دا رقم سیاسي کارپوهان پکې کم و هغه هم پیدا شو ټولو ته ډېر ډېر مبارک وي